سلامونه جوړ تازه د سعودي د طایف په ښار کې ولې طایف ته راغلم ډېر کوچنی وم چې ما په سیرت کې د طایف داستان لوستی و محمد صلی الله علیه وسلم چې کله په مکې کې د دعوت نه وروسته طایف ته مخه کړی او ورته امر وشو چې د مکې نه د باندې دعوت وکړه نو هغه راغی طایف ته طایف داستان په سیرت کې ډېر جالب داستان دی محمد صلی الله علیه وسلم چې طایف ته راځي تقریبا یوه هفته شاوخوا د سیرت کتابونه وایي چې دی دلته وخت تېروي او دعوت کوي خلک اسلام ته رابولي خو خلک یوازې دا نه چې دعوت نه مني بلکې ملنډې پرې وهي او ماشومانو ته او غلامانو ته دغه وخت غلامانو ته وایي چې دا ووهئ هر حال دی ناامیده کېږي راځي په طایف کې یو باغ ته راځي دلته دوه ورونه یې عتبه او شیبه نومېږي دوی د دې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې د دې زړه سوځېږي ځکه د عربو کلچر دی چې د لرې ځي نه تاسو ته مېلمه راځي نو تاسو به اکرام کوئ مېلمه پالنه به کوئ موږ افغانان پښتانه هم دا کلچر لرو دوی محمد صلی الله علیه وسلم لرې کینی د عتبه او شیبه خپل یو غلام ته چې مسیحي غلام و عداس نومېده هغه ته وایي چې ته ورشه لږ انګور وشکوه او د مېلمه ته یې ورکړه انګور شکوي عداس ځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته ږدي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې له دې نه چې انګور واخلي انګور ته چې لاس کوي بسم الله وایي عداس ورته وایي چې دا بسم الله لفظ مې اول ځل واورېدو د دې ځای خلک دا بسم الله نه وایي چې کله خوراک شروع کوي یا څه وایي محمد صلی الله علیه وسلم وارله د عداس نه پوښتنه کوي چې ته د کوم ځای هغه وایي چې زه د ننوۍ د سیمې یم د هغه اهل یم هغه اوسېدونکی یم نو محمد صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ښه د یونس بن متا زما د ورور د یونس بن متا خپلې نو دا عداس ورته وایي چې ته څه پوه شوې چې یونس بن متا وایي ما او هغه په پیغمبرۍ کې سره ورونه یو هغه هم پیغمبر و زه هم پیغمبر وم دقلته عداس ایمان راوړي او بالاخره د تاریخ په کتاب کې نوم ثبت کېږي مسلمانېږي او د محمد صلی الله علیه وسلم دغه تاریخ سفر طایف ته چې کړی و دغه په یو ښه خبر باندې تقریبا پای ته رسېږي دلته یو جومات دی د عداس په نامه باندې تاسو لږ مخکې شئ دغسې زه به تاسو ته د عداس جومات وښیم دلته چې خلک راځي د محمد صلی الله علیه وسلم د طایف دا قصه هم اوري او لولي حتما به یې لوستي وي په هغه خاطر هم راځي او د طایف د باغ انګور هم اخلي دا هم د طایف د باغ انګور ما چې واخیسته پوښتنه مې وکړه هغه دوکاندار راته ویل چې دا د طایف نو موږ به هم د تبرک په توګه دا انګور وخورو ځکه چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ښار کې انګور د عداس د لاس نه انګور خوړلي تاسو به ګورئ زما شاته د هېوادونو خلک دي دلته د عداس جومات دی د هغه په یاد جومات دی چې Where are you from? بنگلادیش دا د بنگلادیش راغلی نو دا د عداس رضی الله تعالی عنه جومات دی دلته چې خلک راځي دغه لوحه هم لیکلې مسجد عداس دلته خلک لمونځ هم کوي د عداس قصه هم لولي او موږ هم راغلو همدغه د عداس قصې زه طایف ته راوستم او د محمد صلی الله علیه وسلم هغه سخت سفر طایف ته راوستم خپلې تجربې خپل داستان مې تاسو سره هم شریک کړم نو زه به اوس لاړ شم جومات کې به 2 رکعته لمونځ وکړم انشاءالله د سعودي د سفر نورې برخې به هم تاسو سره شریک کړو ډېره مننه